آرام آرام دا استقلال څومره خوږي محبت ورور ولدا استقلال څومره خوږي محبت ورور ولدا استقلال. هموطنان عزیز، طوری که همه در جریان قرار دارند، پس از استقرار حاکمیت سراسری امارت اسلامی در کشور نیاز جدی به بازسازی و نوسازی بخش‌های مختلف در افغانستان احساس می‌گردید که با وجود کمبود امکانات ولی با عزم راسخ رهبری امارت اسلامی افغانستان پلان‌ها و برنامه‌های کاری برای آبادی و شکوفایی افغانستان طرح و به منظور تطبیق در اختیار ادارات مختلف کشور قرار داده شد. در میان این ادارات وزارت تحصیلات عالی نیز از جمله سکتورهای مهم و کلیدی نظام می باشد که در آموزش نیروی کاری مسلکی تمام ادارات کشور را به دوش دارد. این وزارت برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت خویش را مطابق پلان‌های رهبری امارت اسلامی تدوین و در پرتو ارزش‌های اسلامی آماده ساخت. لوړ زده کړې وزارت په تیرو څلورو کلونو کې له ستونزو او مالي محدودیتونو سره د تحصیل کیفیت لوړونې، علمي څېړنو پراختیا او محصلینو اسانتیاو لپاره د زیربناو جوړولو په برخه کې علمي او متحدانه ګامونه اخیستي دي چې په خلاصه ډول یې په درې برخو ویشو. علمي برخه: په تیر څلور کلن مزل کې د علمي برخې مهمې لاسته راوړنې د افغان نړیوال اسلامي پوهنتون ایجاد، د دیني جامعات او تخصصات عمومي ریاست رامنځته کول، په پوهنتونونو کې د څېړنو او علمي مجلې معاونیتونو ایجاد او د لوړ زده کړو وزارت په چوکاټ کې د تحسین نصاب ریاست رامنځته کول دي. دغه راز په دې برخه کې د افغانستان علمي برخې له اړتیا سره سم یو لړ نور مهم او اساسي کارونه هم ترسره شوي چې له جملې په تحصیلي نهادونو کې د څلورتیا لیسانس او فوق لیسانس برنامه ایجاد، د افغانستان پر مهمو قضاوو د داخلي او نړیوالو علمي کنفرانسونو دایرول او پایلې له اړوندو ادارو سره شریکول، د معیاري څېړنو او ادبي غلا مخنیوي په موخه د ټرینټین سافټویر پیرل، د غزني او بدخشان پوهنتونونو لپاره د طب پوهنځي ایجاد، د شفافیت او کیفیت لوړونې په موخه د خصوصي تحصیلي نهادونو څارنه، د لومړي ځل لپاره په خصوصي تحصیلي نهادونو کې د دایمي استادانو تقرر، د تضمین کیفیت په پروسه کې د اصلاحات راوستل او پلي کول او همدارنګه لسګونه نور موارد. بخش محصل بخش دیگر این نظام می باشد که با نیروی جوان خیش سهم بارز در ترقی و پیشرفت کشور ایفا می کند. وزارت تحصیلات عالی با توجه به اهمیت محصل در انکشاف و توسعه افغانستان مطابق امکانات خیش سهولت های لازم آموزش را برای محصلان عزیز مهیا کرده است. ایجاد ریاست انسجام خدمات محصلان، راهاندازی کورس های تقویت زبان های داخلی و 2 زبان بین المللی، تدویر برنامه‌های اصلاحی و فکری به منظور تقویت دانش اسلامی و پابندی به امور دینی، با ایجاد آمریت‌های دعوت و ارشاد در نهادهای تحصیلی اماراتی و خصوصی، طی مراحل اسناد و فراغت محصلان از طریق شرکت افغان پست، تشویق محصلان ممتاز و برگزاری مسابقات سیرت النبی صلی الله علیه و سلم و تعلیم الاسلام، ایجاد و تجهیز کتابخانه‌ها، لابراتوارها و ده‌ها امکانات دیگر به هدف تقدیم نیروی مسلکی متحد به ارزش‌های دینی برای محصلان فراهم گردیده است. د هیواد بیا رغونه رنګارنګ پرمختګونه رنګارنګ پرمختګونه. مالی او اداري برخه: مالی او اداري برخه د مملکت له اقتصاد سره مستقیم اړیکه لري، ځکه که د مملکت اقتصادي پای ټینګ شي د ادارو مالی برخه ورسره قوي کیږي. له نیکمرغه د اسلامي امارت له بیا ځل حاکمیت وروسته له اقتصادي ستونزو او د بیروني مرستو نشتون سره د نظام مشرتابه تحصیل نظام ته له توقع زیاته پاملرنه کړې ده. د لوړ زده کړو وزارت رهبری د اسلامي امارت محترم زعیم د دې توجه او اعتماد پر اساس په تیرو څلورو کلونو کې په خپل دوامداره هڅو په مالی او اداري برخو کې یو لړ ګټور فعالیتونه ترسره کړي چې پخوا د بهرنیو مرستو باوجود نه و ترسره شوي. له کلونو راهیسې هرات پوهنتون او د هرات ولایت خلک د تدریسي روغتون جوړولو ته په تمه وو. څو لسیزې په دغه پوهنتون کې د تدریسي روغتون په نشر سره د طب پوهنځي فعالیت دوام درلود چې له نیکمرغه د الله تعالی په مرسته او د اسلامي امارت مشرانو په پاملرنې یاد پوهنتون ته په اساسي بڼه مجهز تدریسي روغتون جوړ شو. در کنار آن وزارت
تحصیلات عالی در بخش‌های مالی و اداری موفق به چاپ اسناد تحصیلی در داخل افغانستان، ایجاد سیستم معلوماتی و مدیریتی وزارت تحصیلات عالی یا HEMIS، خریداری وسایل لابراتواری برای نهادهای تحصیلی، افتتاح و منظوری صدها پروژه زیربنایی در پوهنتون‌ها، منظوری خریداری 20 جریب زمین برای پوهنتون نورستان، با لطف و شفقت امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی، مهیا ساختن جای بود و باش برای استادان مسافر، معاف کردن فیس استادان که در برنامه‌های ماستری و دکترا شامل می‌باشند، تسریع پروژه ساخت مرکز سرطان، بازسازی و تجهیز شفاخانه‌های کادری، استرداد زمین‌های غصب شده مربوط به تحصیلات عالی و همچنان اعمار و بازسازی صدها پروژه خرد و بزرگ دیگر در نهادهای تحصیلی مرکز و ولایات افغانستان دستاوردها و فعالیت‌های دیگر را نیز انجام داده است. دستاوردهای 4 سال گذشته نتیجه تلاش‌های شبانه روزی همکاران وزارت تحصیلات عالی، استادان، محصلان و حمایت مردم است. این پیشرفت‌ها کافی نیست و تنها آغاز برای یک آینده روشن‌تر است، آینده‌ای که در آن پوهنتون‌های افغانستان در سطح منطقه و جهان بدرخشند و نسل جوان ما با علم، مهارت و آگاهی مسیر ترقی را هموار سازند به سوی یک تحصیلات عالی با کیفیت و یک کشور مترقی که با ارزش‌های اسلامی پایه‌های آن استحکام یافته باشد. محبت اورور ولدا استقلال څومره خوږی، محبت اورور ولدا استقلال څومره خوږی.